څنګه کولی شو د غښتلې روحیې خاوندان شو؟ د روحیې د پیاوړتیا لپاره مختلفې لارې شته چې د هغو له ډلې کولی شو د سخت کار، زده کړې، د ستونزو سره مقابله او منطقي تفکر یادونه وکړو. د تشویش او فشار پر وړاندې مقاومت انسان غښتلی کوي. دلته به د داسې څو لارښوونو یادونه وکړو چې د انسانانو د روحیې په غښتلتیا کې رغنده رول لري. د کارونو مسؤلیت مو په خپله غاړه واخلئ. هغه کسان چې د رواني اړخ نه غښتلي دي د خپلو کارونو مسؤلیت په ښه ډول پیژني او د خپلو ټولو کړنو، فکرونو او احساساتو مسؤلیت په خپله اخلي. هغوی په دې پوهیږي هر هغه څه چې دوی ورسره مخامخ کیږي دا د دوی د کړنو پایله او عکس العمل دی، نو ځکه مسؤلیت منونکي دي. دا ډول کسان هیڅ کله د خپلو ستونزو، تشویشونو او بدو حالاتو پړه پر نورو نه اچوي، ځکه هغوی په دې باور لري هغه څه چې دوی ورسره مخامخ دي دوی به یې په اړه پریکړه کوي، نه بل څوک. وړاندوینه مه کوئ. هغه کسان چې د روحي اړخ نه پیاوړي دي په یوه موضوع ډېر ښه پوهیږي، هغه دا چې د راتلونکي په اړه قضاوت کول ناممکن دي. هغوی هیڅکله خپل وخت د راتلونکي په اړه په فکر کولو نه لګوي او وړاندوینه نه کوي، ځکه هغوی باور لري چې راتلونکي لا تر اوسه نه ده رارسېدلې. د راتلونکي په اړه فکر کول مو د اوس مهال لپاره د تمرکز کولو څخه مخنیوی کوي. د اوس مهال په اړه فکر کول، کار کول او تمرکز کول مو راتلونکی ډاډمنوي. نن خولې تویې کړئ چې سبا یې پایله ومومئ. خیالاتو، تصوراتو او اوهامو ته لاره مه ورکوئ. که څه هم ډېری خلک د تخیلاتو او اوهامو سره مینه لري، خو پیاوړي کسان بیا په دې باور دي چې خیالات حقیقت نه لري او د غیر واقعي موضوعاتو په اړه فکر کول یوازې د ځان تېرېستل دي. هر هغه څه چې حقیقت دي پرې باور وکړئ او د خیالاتو په اړه نه فکر کول به مو تشویش له منځه یوسي. په تیر زمان کې مه پاتې کیږئ. د ډېری خلکو لپاره د تیر زمان د پیښو له یاده ویستل ډېر ستونزمن وي، خو پیاوړي خلک په دې پوهیږي چې د تیر وخت په اړه فکر کول یوازې او یوازې د اوس مهال د وخت عبث تېرول دي او بس. هغوی یوازې د تیر زمان په اړه همدومره فکر کوي چې ارزښت یې ولري او په دې یقین لري چې تیر زمان ته ستنېدل ناممکن دي. څه چې تیر شوي دي او بیرته بیا نه راګرځي. د اوس مهال په کارونو تمرکز کول تر هر څه اړین دي. د تیرو ناکامو کړنو څخه مو تجربه واخلئ او اوس تمرکز وکړئ چې راتلونکی مو خپله روښانه شي. په خپل ځان باور ولرئ. د هر کار د پیل لپاره لومړنی شرط په خپل ځان باور دی. که تاسې هر څومره وړتیاوې ولرئ خو که پر ځان مو باور نه وي نو بریالیتوب ناممکن دی. باور او اعتماد د هرې کړنې د کامیابۍ لپاره بنسټیز توکی دی. هغه کسان چې د خپل ژوند په هره برخه کې بریالي دي، مهم علت یې دا دی چې په خپلو ځانونو باور لري. د روحیې د پیاوړتیا لپاره د پورته ذکر شویو موضوعاتو ترڅنګ ډېره مطالعه کول، د کورنۍ او بافکره ملګرو څخه مشوره اخیستل او په هر اړخیز ډول زحمت ویستل هم اړین دي.